نه اولنی سوال دا دی چې مانځه دپاره کوم وخت مقرر وي، مثال په نیمې بجې نو دا وخت فرض دی. دویم که دا په نیمې بجې وخت پوره شي نو بیا به د امام انتظار کولی شي که ډایرکټ به ودرېدل پکاري. جواب دا دی چې اولنۍ خبره په احادیثو باندې چې نظر واچولی شي او احادیثو په کتابونو کې وکتلی شي نو امام ته انتظار پکار دی. د انس بن مالک رضی الله عنه د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جماعت کې موجود او چا سره خبرې کولې او اقامت شوی او دومره لوی انتظار ورته صحابه کولو، نو هغه د پیغمبر خصوصیت دی دومره امام ته انتظار پکار دی. دویم پکې دا حدیث دی چې کله جماعت کې سړی انتظار کوي او ناسي الله رب العالمین دله د مانځه اجر ورکوي، نو بیا تعدید کمې خبرې. په دې باره کې د بنوري ټاون فتوا تاسو ملاحظه کوي، په هغې کې یو صورت هغوی دا ویلی دی چې که چېرته کې امام په جومات کې موجود دی او دس کوي یا په حجره کې دی نو هغه ته انتظار پکار دی. که کلک یقیني چې نه راځي نو بیا جومات ودرول پکار دی، او که فرض که دا یقیني چې راځي نو بیا خو انتظار ورته پکار دی، او که خبره د شکي چې راځي او که نه راځي نو 2-4 منټه انتظار ورته بیا هم پکار دی. بله فتوا د دارالعلوم دیوبند هغوی نه تپوس شوی دی چې زموږ امام اکثر ناوخته راځي او کله را هم نشي، خو زموږ مؤذن صاحب 30 سیکنډ انتظار نه کوي او ډایرکټ تکبیر شروع کوي. نو هغوی جواب کې دا ویلي دي چې اکثر ناوخته راځي نو امام صاحب لم پکار دی چې 2-4 منټه مخکې راشي چې خلکو کې تشویش نه او انتشار نه، خو امام صاحب ته بیا هم انتظار پکار دی او داسې مناسب نه ده چې ډایرکټ دی مؤذن صاحب تکبیر وکي. او دلیل دا بیان کړی دی چې بلال رضی الله عنه به هم هله تکبیر کولو چې کله به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې حجرې مبارکې نه راووتلو. نو دې نه موږ ته دا معلومات حاصل شو چې دا ټیم چې کم دی نو دا د خلکو د سهولت دپاره دی، دا فرض ټیم نه دی، دا په نیمې بجې مقررول یا داسې قسمه ټیم مقررول، او امام ته انتظار چې دی نو هغه پکار دی.